د آسټرالیا کورنیو بیګ باش سیالیو کې دوه افغان لوبغاړي د برزبن هټ لوبډلې سره یوځای شول. ګرانو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو بخیر، ستړي مشئ. د آسټرالیا کورنیو بیګ باش سیالیو پیاوړې لوبډلې برزبن هټ تایید کړی چې د راتلونکي بیګ باش سیزن لپاره مجیب زدران ته یو ځل بیا په خپل لوبډلې کې ځای ورکړی دی. مجیب زدران په تیر بیګ باش موسم کې په زړه پورې سیالیو په ترسره کولو سره د خلکو سترګې ځان ته راړولې. نوموړي د هغه موسم پړاو کې ټولټال 12 وکټې په 4.40 اوسط سره ترلاسه کړې وې. د نوموړي غوره توپ اچونه په 14 منډو بدل کې د 3 لوبغاړو سوزولو. برزبن هټ لوبډلې همداشان اعلان وکړ چې د افغان ورو توپ اچونکي مجیب زدران ترڅنګ بل افغان ورو توپ اچونکي او چینامن بالر ظاهر خان سره هم ته لومړی ځل په بیګ باش سیالیو کې د لوبېدو تړون کړی. دواړو افغان جوړه لوبغاړي به په راتلونکي بیګ باش سیالیو کې په یوه لوبډله کې ولوبېږي او دا به لومړی ځل وي چې دوه افغان لوبغاړي د بیګ باش سیالیو په یوه لوبډله کې لوبېږي. ظاهر خان چپلاسې ورو توپ اچونکی دی. نوموړي ته په دې وروستیو کې د بنګلادیش خلاف په ټیسټ لوبه کې هم ځای ورکړل شوی و او د افغان لوبډلې په بریا کې مهم رول ادا کړی و. 20 کلن ظاهر خان اوس مهال د ویسټ انډیز په کورنیو سیالیو کې د جامیکا تالاواز لوبډلې په ګټه لوبېږي. نوموړي له دې وړاندې تیر کال د انګلستان په ویټالټي بلاس سیالیو کې هم لوبې ترسره کړي او دغه شان تیر کال د هندوستان پریمیر لیګ سیالیو کې د راجستان لوبډلې لخوا واخیستل شو، خو بدبختانه چې د ټپونو له کبله د یادو سیالیو بهر شو. ظاهر خان او مجیب زدران چې دواړه سره نږدې ملګري هم دي په بیګ باش سیالیو کې په اخیستو سره یې خوښۍ څرګندې کړې دي او ویلي دي چې دا ځل یې به خپله لوبډله ته راتلولی رسوي. مجیب زدران زیاته کړې کله چې ما تیر کال په لومړي ځل د برزبن هټ لوبډلې لپاره لوبې ترسره کړې ډېر خوند مې ترې واخیست. زما غوښتنه همدا وه که فرصت برابر شو چې بیا ورته راستون شم. دوی ډېر ښه لوبغاړي دي، په دې هیله یو چې دا ځل یې فاینل ته ورسو. ظاهر خان بیا وویل چې د بیګ باش سیالیو په اړه یې ډېر څه اورېدلي دي او په دې خوښ دی چې برزبن سره یوځای کیږي. دا زما لپاره خاص د خوښۍ ځای دی چې د هغې لوبډلې سره یوځای کیږم چې تیر کال زما ښه ملګری مجیب زدران د هغې لپاره لوبې ترسره کړي. نوموړي ماته د برزبن لوبډلې په اړه ډېر څه وویل، نو زه هم دغو چیلنجونو ته آماده یم. د برزبن هټ لوبډلې روزونکي ډارن لهمن د دوو افغان جوړو په یوځای کېدو خوښي ښکاره کړه. هغه وایي د بیګ باش نوو قوانینو موږ ته دا فرصت راکړ چې لوبغاړو سره نږدې کار او خپل پلانونه مخته وغځو. موږ ډېر خوښ شو چې دوی دواړه زموږ سره یوځای شول. زما په خیال نړیوال کرکټ ډګر ته د افغانستان لوبډلې راوتل یو ښه خبر دی. دا ډېر د خوښۍ خبره ده چې د مجیب او ظاهر خان په څېر لوبغاړي د خپل هیواد په استازیتوب او همداشان په نورو خارجي لیګونو کې لوبېږي او خپل سکل او مهارت ښیي. یاد دې وي چې د آسټرالیا بیګ باش نه هم پړاو سیالۍ به د راتلونکي ډسمبر میاشتې په 18 نیټه پیل چې د 2020 کال د فبرورۍ په 8 نیټه به پای ته ورسیږي. نو مینه او مننه دوستانو چې ویډیو مو سره تر پایه ولیدله. تر بل ویډیو د الله په امان.